د ځان مشهورتیا دپاره شاهین ټیک ټاکرې دغه نازیبه ویډیو په سوشل میډیا خپره کړله یا ورله بل چا خپره کړې ده. حقیقت څه دی؟ په دې ویډیو کې درله ټول حقیقت بیانوم او هغه ویډیو چې تاسو نه وي کتلي نو هغه در سره هم شریکوم. کتونکو شاهین ټیک ټاکره چې په ټیک ټاک باندې د شاهین 1122 په نوم باندې یادېږي چې دې واده هم کړی، بچي هم دي او په څو ویډیوګانو کې دا ویلي چې د خپلو بچو دپاره زه دغه ویډیوګانې جوړوم او روپۍ ورله پیدا کوم. دا چې یو ګفټر پې 15 نه 20 لاک روپو پورې خوړلي دي او دغه نازیبه ویډیوګانې ترې جوړې کړې دي چې دغه اوس په سوشل میډیا خپرې شوي دي. کتونکو په سوشل میډیا باندې چې کومې جینکۍ دي په دې کې دغه شپږ جینکۍ دي چې ځان خټک حسابوي او د خټک قام بېعزتي کوي چې دغه لږ د ټولو جینکو دغه نازیبه او غلطې ویډیوګانې راغلي په سوشل میډیا چې اوس پکې دغه شاهین 1122 په نوم باندې چې یادېږي غلطه ویډیو په سوشل میډیا خپره شوله. دا چې یو ګفټر تېنه ویډیو جوړه کړې ده او هغه ورته ویلي چې کپړې وباسه نو کپړې ایستې دي او دغه ویډیو ترې جوړه شوې ده چې په دغه ویډیو کې صفا ښکارېږي چې دا شاهین ده، خو تر اوسه پورې لا شاهین د دغه ویډیو باره کې څه نه ده ویلي. خو دغه ګفټر وایي چې ما سره ډېرې زیاتې ویډیوګانې پردې دي چې وخت په وخت به یې زه اپلوډ کوم او دغه ویډیوګانې به دغه خلک ګوري. د یو څو روپو دپاره خپلې کپړې ایستل د سوشل میډیا دغه جینکۍ خپل بدنونه خرڅوي. دا چې د شاهین نوم دغه ټیک ټاکره چې ځان خټک حسابوي چې دغه غلطه ویډیو راغلې ده. که تاسو تر اوسه نه وي کتلي پیج کې پرته ده، هلته دغه ویډیو کتلی شئ او د دغه شاهین باره کې به نور اپډیټ هم درکوو چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو یې موږ سره کتلی شئ.